زه عمرزاده خالد بیټنی راغلی یم خپل کلي او خپلو خړو کورو ته چې دلته چند ملګري راسره ناست دي وایي چې څو شعرونه ووایه. نو شعر ده چې پښتون خاورو تیږو کور وي، په یخني کې یې بل اور وي، پښتنو حجرې وي داسې هر دیوال په لوګو تور وي، بادشاه هم هغه سړی دی چې ژوندي پلار او مور وي، ها کشمیر به هم آزاد شي پښتانه چې درې څلور وي، ها کشمیر به هم آزاد شي پښتانه چې درې څلور وي، یو ځل بیا ځان ازمونده کا که په مټو کې د زور وي، د مطلب یاران دې وخوري چې مطلب یې درته نور وي، داسې ژوند وکړه خالده چې نه خپل پردي پیغور وي.